د ځمکې تر سطحې لاندې یو د اور توپ دی او دا د اوسپنې ټوټه شاوخوا ټوله په لاوا پوښل شوې ده. د دې هستې حرارت درجه تر لمر هم ډیره ده. څنګه به وي که ناببره دا هسته مکمل ډول یخه شي؟ آیا زموږ سیاره به پخوا په رقم د ژوند کولو وړتیا ولري؟ او که ځمکه به هم د مریخ په رقم بې ژونده شي؟ اوسنۍ څېړنې دا ښوي د ځمکې هسته خپل تودوخه قرار د لاسه ورکوي، لیکن اوس هم د تودوخې حرارت درجه یا 5500 ته رسیږي. که چیرې دا هسته یخ سول، کیدای شي موږ دننه ورسو او وګورو څه موجود دي، او دا به هم معلوم شي آیا د ساینس نظر صحیح هو د ځمکې باره کې. په ځمکه کې څو شیان د ژوند کولو لپاره اړین دي. یو له هغو څخه د ځمکې مقناطیس دی. دا مقناطیس موږ ټولو د مضرو وړانګو څخه ساتي، کم چې له لمر او نورو غټو ستورو څخه راځي. او دا مقناطیس هغه وخت رامنځته کیږي کله چې د ځمکې هسته په حرکت کې وي. او که د ځمکې هسته یخه شي نو ځمکه به مقناطیس ونه لري، او که مقناطیس نه وي نو ځانونه اماده کړي د یو بد وخت لپاره. چوغکې به لار نشي پیدا کولی، ځکه دوی د ځمکې مقناطیس په حساب سفر کوي، او د مضرو وړانګو په موجودیت کې هیڅ قسم ژوندي موجودات ژوند نشي کولی، هغه که څه هم درختې وي. د لمر وړانګې به زموږ اټموسفیر له منځه یوسي، او که اټموسفیر نه وي ځمکه به د مریخ غوندې معلومه شي. په ځمکې کې به څه اخیستل لا مشکل وي، ځکه تاسو فضایي جاکټ ته ضرورت لري که غواړئ په ځمکه کې واوسیږئ. ځمکه به خپل تودوخه هم د لاسه ورکړي، او هغه پاتې اوبه به هم مکمل ډول یخ شي. انسانان ټول مجبور دي په ځمکه کې دننه ژوند وکړي، او دننه په تونلو کې د یخ مخه هم ونیسي. که حیوانات نه وي لکه غویی، پسه، انسان ته به د خوراک برابرول هم ډېر ستونزمن کار وي. د دې ټولو حل لاره به دا وي چې موږ یو مصنوعي مقناطیس جوړ کړو تر څو په ځمکه کې ژوند وکړو. خو مصنوعي مقناطیس سربیره به ژوند کول سخت دي، ځکه د ځمکې حرارت درجه به ډېر یخه وي. خو پر ځمکه به لاوا او اور غورځونکي غرونه به نه وي، او زلزله خو به بیخي نه وي. که یو وخت ناببره زموږ اټموسفیر له منځه ولاړی، موږ باید سر له نن څخه لا د بلې سیارې په تلاش کې سو. او که یو چا غوښتل په ځمکه کې غار وکیندي او وګوري د ځمکې هسته څه رقم ده، دا به هم ناممکنه وي. که څه هم د ځمکې هستې خپل تودوخه د لاسه ورکړې وي، خو فشار به یې پخوا په رقم په میلیونو چنده زیات وي. او که څوک کوښښ لا وکړي چې ولاړ سي، هغه به هم ذرې ذرې سي د ځمکې په هسته کې. نو دا ښه خبره ده، د ځمکې هسته څرخي او ګرمه ده. او څنګه به وي که موږ په ځمکه کې غار یا تونل وکیندو؟ دا کیسه به په یو بل ویډیو کې وګورو.